ستړي مشه زه رحمان بنورم دا پروګرام بی کاست دی. درې موضوعاتو خبره کوو. ایران وایي هغو د اسرائیل او امریکې په مخ ګرمه څپېړه ورکړه او اسرائیل چې صهیوني یا زاینسټ حکومت دی ماتې وخوړه. امریکا وایي چې د ایران اټمي ذخیرې یا مرکزونه یې تباه کړل او د دې نه وروسته په ایران کې د 5,000 پورې د بهر ملکیانو جاسوسانو د نیولو دعوی هم روانې دي چې 200 پکې نیول شوي دي. په دې بحث کوو. واقعي ایران ګټه کړې، واقعي امریکا مرکزونو تباه کړي او واقعي هم جاسوسان اسرائیل یا موساد دومره برتي کړي وو په ایران کې چې اوس د ایران د آیت الله خمیني صاحب رهبرۍ ته او واکمنۍ ته خطر پاتې دی. آیا اسرائیلیان به په قلاره کینی تر څو پورې چې د آیت الله خمیني صاحب او دغه د پلویانو حکومت یا رژیم چینج نه وي شوی؟ دې باندې بحث کوو. خو تر ټولو لومړی راځئ چې لاړ شو د امریکا د دفاع وزارت پینټاګان ته. هغه دعوه کوي چې دی چې کوم ویپن کومه وسله وکاروله او کوم مقصد لپاره وکاروله. نن یې مطبوعاتو ته چې نیویارک ټایمز، CNN او داسې نورو په نیوکې کولې اعتراض یې کوو چې در اصل د ایران اټمي مرکزونو ته هیڅ قسمه زیان نه دی رسېدلی. د هغې په جواب کې پینټاګان د امریکا دفاع وزارت مجبوره شو چې امریکایي مطبوعاتو ته ځینې ویجوالز، ځینې ویډیوز، ځینې ثبوتونه وښیي چې دی در اصل کم څه کول غوښتل هغه یې کړي دي. لږ سال لپاره دا ویډیو ګورو. Keep it going for a minute. You'll see inside the mission space. اوس په دې ویډیو کې تاسو ولیده چې د پینټاګان په دفاع وزارت کې پریس بریفینګ روان دی او ویډیو ښودل کیږي چې میزایل راځي، توغندۍ راځي او هغه د ایران په هغه مرکز کې په فردو کې په ځانګړې توګه لګي او بیا ځمکې کې دننه ځي. خو دغلته یو دروازه لیدل کیږي. د هغه دروازه د داخلي په کوم باندې چې د ایران اټمي مرکزونو ته دننه ګاډي تلل، خلک تلل یا سامانونه تلل راتلل او بم هم په هغه ځای کې یا میزایل چې دی توغندۍ چې دی هم په هغه ځای کې پرېوځي کوم ځای کې چې دروازه ده. اوس د پینټاګان دعوه دا ده چې دی دا مرکز تباه کړ او نړیوال مطبوعات کم څه کم دا خبره مني که دا په مکمله توګه نه دی تباه شوی نو هم تر ډېره حده پورې د ایران اټمي پروګرام چې دی هغه 100 میاشتې یا 100 کلونه شاته لاړ. یعنی که پرون سبا بل سبا میاشت نیمه کې دی د دې جوګه کېدل چې اټم بم جوړ کړي، ایرونیم دونه غني کړي وشاړبي چې د هغې نه اټمي وسله جوړېدی شي، نو هغه پروګرام ډېر شاته لاړ. اوس دې دعوه باندې به نور هم تحقیقات کیږي. البته دا یو خبره د منلو وړ ده چې امریکایي مطبوعاتو صدر ټرمپ که تاسو لیدلی وي پرون په ناټو سمیټ کې یا کانفرنس کې هم خبریالانو راګیر کړی وو په دې موضوع چې تاسو خو هلته مظاهره او حمله وکړه خو د ایران اټمي مرکز مو تباه نه کړ. د ایران اټمي مرکزونه چرته چې هغه یورینیم غني کېدل یا شاربل کېدل هغه تباه نه شو. خپله صدر ټرمپ هم پریشانه معلومېده او د امریکا د دفاع وزیر هم پریشانه معلومېده او د خبریالانو سوالونو جوابونه یې ورکول. نن امریکا مجبوره شوه، پینټاګان مجبور شو چې څه نه څه شکل کې د خپلې اندې دا ثبوتونه وړاندې کړي چې د امریکا حمله په مکمله توګه نه ده ناکامه شوې. دا ناکامه شوه که نه شوه تر ډېره حده پورې شکونه ورځ تر بله سې واقعېږي او امریکا ثبوتونه ښیي. د دې معنی دا ده چې څه نه څه شک په امریکا کې موجود دی او امریکا به اوس په قلاره کینی که نه د دې په راتلونکو ورځو کې به اندازه کیږي. دویم ټکی چې آیت الله خمیني صاحب دعوه کړې ده څو ورځې پس په مطبوعاتو کې راښکاره شو او ویل چې ایرانیانو ته مبارکي ورکوي، ایراني ملت ته مبارکي ورکوي، ایراني پوځونو ته مبارکي ورکوي چې هغه اسرائیلو ته ماتې ورکړه. اینی که جمهوری اسلامی دسترسی داشته باشه
مراکز مهم. نو اسرائیل واقعي ماتې وخوړه په دې جګړه کې، دا یو مهم سوال دی. ایران واقعي خپل دفاع وکړه، دا یو مهم سوال دی. نو که د آیت الله خمیني صاحب حکومت په ځای دی او دې ته دی ګټه وایي او دې ته دی بریا وایي، نو هغه خبره خو سمه ده. خو که حقیقت کې دې ته وکتل شي چې هغوی د خپلو اټمي مرکزونو دفاع ونه کړی شوه، په هغې باندې حمله وشوه. ایرانیانو د خپلو اټمي مرکزونو نه علاوه د خپل پوځي مشرانو، د جاسوسي مشرانو، د پهزاره انقلاب د مشرانو او د اټمي ساینسدانانو دفاع ونه کړی شوه، نو حقیقت دا دی چې په دې کې ایران ناکامه شوی دی. او دا جګړه هغه وخت ختمه شوه کله چې امریکې وغوښتل د ایران نه او د اسرائیل نه چې نوره جګړه مه کوئ، نو د جګړه بنده کړه او امریکایي ځواکونه او اسرائیلي ځواکونه په شا شو. یعنی د ایران د مشر آیت الله خمیني صاحب دا دعوا تر ډېره حده پورې داسې معلومیږي چې مبالغه ډېره ده او خپل ولس ته او خپلو خلکو ته در اصل ډاډ ورکول غواړي او پیغام ورکول غواړي په ریجن کې یا په سیمه کې. او پیغام دا دی چې په کور دننه کم سیاسي بغاوت کېدونکی دی، کم مزاحمت کېدونکی دی یا د کور نه بهر، هغو ته هم یو پیغام ورکول غواړي. حقیقت د دې خبرې دا دی. اوس د دې دپاره د دې د پخلي دپاره دا پروګرام ډېر زه اوږد نه کوم، ډېر مختصر کوم. هلته شوي څه دي په ایران کې کله چې جګړه شروع شوه، د جګړې شروع کېدو سره سم په ایران کې د جاسوسانو د موساد سره د کار کولو خبرونه ډېر زیات خپاره کېدل شروع شو. یعنی جاسوسان ځکه چې موساد د اسرائیل استخبارات او اسرائیلي ځواکونه ایران ته دننه ورننوتي وو، د هغو د مشرانو کورونه یې پیدا کړي وو، د پاتې کېدو ځایونه یې پیدا کړي وو، دفتر یې پیدا کړی وي، محفوظه بنکر یې پیدا کړی وي او هغه یې په نښه کړې. ځکه په ایران کې د جاسوسانو خبره او د بهرني جاسوسانو خبره او نږدې 15,000 جاسوسانو خبره ډېره زیاته کېده. اوس په دې کې په نږدې ورځو کې چې کله د جګړې ختمېدو اعلان وشو، نو په 24 جون او په 25 جون یعنې 2 ورځې مخکې په ایران کې 3 کسان چې دي هغه اعدام شو یا پانسي شو یا تیزندي شو. په دې کې 3 کسان چې کوم دي، په دې کې ادریس علي، آزاد شجاعي او رسول احمد رسول نومیږي. دا 3 واړه کسان چې دی دا اول مورز د ارومیا په ښار کې اعدام شوي دي او دوی سره شک دا و چې د موساد لپاره د ایران د استخباراتو لپاره جاسوسي کوي. کومه خبره چې د دې پروګرامونو په شروع کې ما کوله او ډېره زیاته مې کوله او تاسو به اورېدلي وي بیا زمانه چې په دې پروګرامونو کې موږ دا ویل چې ایرانیان په استخباراتو کې هم، په پوځ کې هم، په پازار انقلاب کې هم، په ولس کې هم، په سیاستدانانو کې هم جاسوسان چې دي موساد پیدا کړي دي او موساد د هغو نه خپل کار اخلي. او یو کار دا دی چې هغو اټمي مرکزونه، د هغو مشران، د هغو وسلې تباه شي، د هغو هوایي چلن چې دی هغه ونیول شي. دویم هغه د دې هر څه نه وروستو په ایران کې د رژیم چینج لپاره د ولسي پاڅون په توګه وکاروي او استعمال یې کړي. ایران په دې پوه و، څنګه چې په دې خبرونو کې بیا ویل، نو هغو سم د ټکه د 3 کسان چې دي دا اعدام کړل، د یې ونیول، تیزندي کړل او بیا یې پانسي ورکړه. اوس د 14 تاریخ نه تر 15 تاریخ پورې په دې منځ کې په ټول هیواد کې ایران استخبارات وایي چې دی نږدې 900 جاسوسان نیولي دي. 15,000 جاسوسانو باندې شک دی چې د موساد سره کار کوو. دا جاسوسان ایرانی مطبوعات وایي، دا ایرانی حکومت نه دی ویلي. دا خبره ډېره ضروري ده چې په ذهن کې وساتل شي چې ایرانی مطبوعات وایي چې په دې کې اسرائیلیان وو، په دې کې اوکرانیان وو او په دې کې ځینې افغانان وو. دا خبره تصدیق شوې نه ده او د دې خبرې د کروالي او د تصدیقوالي لپاره ډېر لوی کار پکار دی. دا یوه دعوه ده. البته 900 جاسوسان چې دی کوم نیولي دي یا کوم 3 اعدام کړي دا ټول ایرانیان دي. یعنی که تاسو د نومونو ته وګورئ کوم چې ما واغستل، ادریس علي، آزاد شجاعي او رسول احمد رسول، دا 3 واړه ایرانیان دي او دا اعدام شوي دي. اوس په دې کې د بشري حقوقو یو سازمان دی، هغه وایي چې نږدې 500 نیونې د ایران په بېلابېلو ولایتونو کې لکه د خوزستان، تهران، فارس، ارومیا، گیلان او قم کې شوي دي په مختلفو علاقو کې. او دې کې د صفای پاسداران او استخباراتو له لوري هدفي عملیات هم شوي دي. اوس د دې خلکو چې کوم نیونې شوي دي، اوس نړیوال مطبوعات دا وایي، د بشري حقوقو سازمانونو دا وایي چې دوی ته د اپیل وکیل دلیل حق نه ورکول کیږي. دا شکمن خلک دی، دا مشکوک خلک دی، دا واقعي جاسوسان دي که نه، دا هغه خلک دی کوم چې په ایران کې د آیت الله خمیني صاحب او د هغه د واکمنۍ سیاسي مخالفین دي یا بشري حقوقو فعالان دي یا خبریالان دي، کوم چې نیوکې کوي په ایرانی رژیم باندې، په مولیانو په حکومت باندې یا د هغو خلاف
غږ پورته کوي یا مظاهرې کوي. مثال په توګه د ماسا امینی په وخت کې چې کومې مظاهرې کېدې په دې کې ځینې مطبوعات وایي چې ځینې هغه خلک هم نیول شوي دي کوم چې په اوسني واکمنانو باندې او د هغو په طاقت او په واکمنۍ باندې اعتراض لري، معترضین دي. نو دې خلکو ته اوس نړیوال وایي چې باید د اپیل وکیل او دلیل حق ورکړی شي. دا خلک باید د انساني حقونو نه محرومه نه کړی شي، د بشري حقونو نه محرومه نه کړی شي. که دا جاسوسان وي، جاسوسي کړي وي، عدالت ته دې وړاندې کړی شي، ثبوت دې کړی شي، او بیا دې که اعدام کول وي اعدام دې کړی شي یا سزا کول وي سزا دې کړی شي. اوس ایران ولې دا لاره خپلوي؟ د دې 3 شیان دي. یو د ویرې فضا ده. د ویرې فضا ده چې په ایران کې که دا خلک ونه نیول شو، دا خلک داسې خوشي پرېښودل شو او خلک آزاد پرېښودل شو، نو سیاسي بغاوت چې دی د دې ډېر سخت امکان دی. او دا 2 فرمایشونه اسرائیل کړي وو د امریکې نه. یو د هغو اټمي مرکزونو تباه کول، بل د مولیانو رژیم ختمول. امریکې یو پوره کړ، دویم نه دی پوره کړی. ایران سره دا غم دی چې دومره لویه کچه باندې جاسوسان یا د استخباراتو لپاره کار کوونکي خلک چې دی که هغه آزاد پرېښودل شو نو سیاسي بغاوت کېدی شي. او د دې نه نړۍ ته او ایرانیانو ته یو غټ سیاسي پیغام ورکول غواړي چې په ایران کې استحکام دی، ثبات دی، د ایران ادارې ټولې مضبوطې دي، د ایران استخباراتي نیټورک چې دی دا په ځای قایم دی او دوی کولی شي چې د خپل مخالفین چې دي هغه وځوروي، ونیسي یا په هغو باندې نظر وساتي. بل دا چې ډیپلوماټیک فشار یا سفارتي فشار چې دی دا اوس په نړۍ باندې ورسېوا کوي. او څنګه سیوا کوي چې ملګرو ملتونو ته، جنیوا ته، امنسټي انټرنیشنل ته، نور ته هم دا پیغام ورکړي چې ګوره اسرائیل د دوی په هیواد کې دننه غیر قانونه کار کړی دی، نړیوالو قوانینو خلاف ورزي کړې ده او جاسوسان یې برتي کړي دي، ایرانیان یې په پیسو اخیستي دي، خپل خلک راوستی دی او په ایران کې د ایران د یو واکمن منتخب ولسي منتخب حکومت بغاوت کول غواړي کوم چې غیر قانونه کار دی. دا پیغام دی. او غټ پیغام دا دی چې په ایران کې ملیشي چې دي هغه په کنټرول کې وساتي. که څه هم تر اوسه پورې خبرونه دا دي چې د دې ملیشو کې بلا ډلې جوړې شوي دي او دا ډلې چې دي په خپلو کې سره په کانټاکټ کې دي، مختلفې ډلې چې دي، کم چې د استخباراتو دي، کم چې د جاسوسانو دي، کم چې د سیاسي مخالفینو دي، کم چې د غیر ملکي فعالانو دي او هغه د ځینې پوځي ډلو سره په کانټاکټ کې دي او هغه فعاله دي. نو هغو ته یو ښکاره پیغام ورکول غواړي. اوس واقعیت څه دی؟ واقعیت دا دی چې فعالیتونه شوي دي، جاسوسۍ شوي دي، د کې هیڅ شک نشته دی. په ایران کې واقعا د موساد او نورو بهرنیانو ادارو لخوا فعالیتونه شوي دي، جاسوسۍ شوي دي. خو د دولت عکس العمل اکثره وخت سیاسي حساب کتاب وي. دا هغه خبر دی، هغه رپورټ دی کوم چې موږ د تیرو څو ورځو نه په مطبوعاتو کې ګورو او په ځانګړې توګه په نړیوالو مطبوعاتو کې ګورو. اوس دا پروګرام په دې کې ختمومه، خو دا یو خبر په پام کې ساتئ، د ایران ګټه شوې ده، اسرائیل ماتې خوړلې ده، امریکې کار وکړه که ونه کړه، په دې به بیا هم بحثونه کېږي. البته یو خبره چې ډېره ښکاره ده، په ایران کې اټمي مرکزونه په نښه شوي دي او ډېر زیات زیانونو ته رسېدلی دی. په امریکا کې پوځي استخباراتي د پاسداران انقلاب مشران په نښه شوي دي او په هغو کې جاسوسان ځان له پیدا کړی شوي دي. ډېر غټ تاوان دی او ډېر غټ ګزار دی. امریکا د رژیم چینج یا بدلون نه غواړي، په ظاهره داسې وایي، خو زه دا ډېر په دعوه سره وایم چې اسرائیلیانو دویم هدف په ایران کې رژیم چینج دی او هغه به تر هغه پورې خوب نه کوي، بنیامین نتنیاهو به په قلاره نه کینی تر څو پورې په ایران کې هغو اړې ګړې نه جوړ کړي. ایرانیان څه کولی شي؟ ایرانیان ته څه کول پکار دي؟ که هغه د اسرائیلو په لمس او سازش باندې په خپل کور کې اړې ګړې جوړ کړه او دا خوشپیمۍ کې پاتې شو چې د آیت الله خمیني صاحب د حکومت ختمولو وروسته به هر څه شین باغ وي، نه داسې نه ده. که داسې وي بغداد او لیبیا به اوس په قلاره وي او هر څه به شین باغ وي. خپل کور د بل په لمس چا چې هم تباه کړی دی او کله هم تباه کړی دی، په کور کې کله هم آرام نه دی لیدلی. همدا و د نن ورځې بي کاسټ. زه رحمان بنو رایم.